دغه روزنتون د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د بلخ مرستیال والي د یاد روزنتون د جوړېدو څخه ملاتړ وکړ او د ترکیې هیواد څخه یې مننه وکړه چې تل یې د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي. نوموړي له دغه هیواد له استازو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې نورې بنسټیزې پروژې هم پلي کړي. الحمدلله بسیار فایده‌مند مردم ملت افغانستان خصوصا بالخصوص ولایت بلخ و مردم همین یتیمه و بی‌سرپناه و بی پدر و بی مادر و یتیمه اینجا تربیه میشه. بسیار سرمایه هم الحمدلله ما شماست که ما از همه کشور ترکیه میخواهیم که باز هم از این کارهای شبیه‌کاری اوقاف شهکاری انکشاف شهکاری که به مردم به ملت مردم است و به منفعت مردم است یا زیاتر اضافه‌تر انکشاف و گسترش بده. له بلې خوا په مزار شریف کې میش د ترکیې هیواد جنرال قنصل ویل دغه دارالیتام یې د ترکیې خلکو په مرسته د بې سرپرستو او یتیمو ماشومانو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د حل په موخه جوړ کړی چې د ماشومانو لپاره پکې ټول لازم امکانات او اسانتیاوې برابرې شوي. Türkiye Diyanet Vakfı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da دغه دارالیتام د ترکیې هیواد د یو شمیر خیریه خلکو لخوا جوړ شوی. په دې روزنتون کې 50 ماشومان ساتل کیږي او موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د خزینه برخې لپاره هم داسې یو لوی معیاري دارالیتام جوړ کړو او د ترکیې هیواد خلک په دې برخه کې ژمن دي. hem de Müslüman olarak bizim yükümlülüğümüz. د یادونې وړ ده دغه روزنتون په 3 پوړونو کې په اساسي ډول جوړ شوی چې تفریحي پارک، د خوب ځای، جومات او د عصري او دیني زده کړو لپاره مجهز ټولګي لري چې اوس مهال پکې 50 ماشومان شتون لري.